السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سې جماعت تاسو ګورئ چې فورکس نشنل په دې ویډیو کې موږ د MT4 MT5 سیریز شروع کوو چې MT4 MT5 څنګه استعمالېږي ځکه چې کمپیوټر کې دا ډېر مغلقه دی په موبایل کې اسانه دی موبایل کې خلک عام استعمال کوي خو مګر کمپیوټر کې ډېر مهمه دی چې باید شاید عموما زه خپل ریکمند کوم زه خپل عموما انټرنیشنلی څوک چې پروفیشنل ټریډر دی څوک چې غواړي پاینده کې ښه پروفیشنل ټریډر جوړ شي ښه منظم سودا وکړي او پروفیټیبل ټریډ وکړي ګټور ټریډونه وکړي نو باید کمپیوټر ته راشي او کمپیوټر کې سوداګانې وکړي کمپیوټر باندې ځان پوهېږي د کمپیوټر په کینډلز چارت او انالایسس باندې ځان پوهېږي کمپیوټر کې اسانه په موبایل کې مغلق او سخت دی سخت نه دی بلکې په موبایل کې فیچر یې کم دي په موبایل کې انالایسس صحیح نه کېږي صحیح ده MT5 څه شی دی MT5 چې د هغه بروکر کې چې موږ اکاونټونه کولاو هغه موږ ته اکاونټ ډیټیل راکوي کاغري لیکي ډیمو یعنی پریکټیس اکاونټ هم راکوي نو موږ هغه چې کله کولاو غواړو چې باغې کې موږ سودا وکړو خرید او فروش وکړو خپل پیسو کې سودا او خرید او فروش وکړو نو هغه موږ دپاره په کار ده چې موږ باید اکاونټ کولاول چل زده کړي اول په MT5 کې د کمپیوټر د نګاه نه څنګه موږ کولی شو چې خپل اکاونټ کولاو کړو نو راځئ شروع کړو په MT5 کې اکاونټ څنګه کولاویږي اول زه دوه طریقې اسانه طریقې دي چې یو دا د فایل منو ته زه فایل منو کې اوپن ان اکاونټ دلته هم لیکلی دی بل لیکلی ګوره ښه نیویګیټر کې اکاونټ چې وګورئ د ماوس رایټ بټن چې کلیک کوئ دلته ګوره اوپن ان اکاونټ لیکلی صحیح ده دلته چې تاسو راغلی دلته تاسو اوپن ان اکاونټ هم ووهلو اوپن اکاونټ دلته خپل هغه بروکر چې کوم دی د هغې نوم به ولیکئ هغې نوم چې دی مثال ایکسنیس دی زه خپل ایکسنیس کاروم ایکسنیس ښه بروکر دی زما په نظر نور تاسو خپل خوښه ده چې کوم بروکر کې تاسو کولاو کړی اکاونټ صحیح ده دلته زه د بروکر دغه انتخاب مې کې دا بروکر مې انتخاب کې نیکسټ وهم صحیح ده نیکسټ مې ووالو نیکسټ نه بعد د اخرنۍ تاسو ګورئ دا د کنیکټ ویت د ایگزیسټینګ ټریډینګ اکاونټ ایگزیسټینګ مطلب هغه تا چې کوم اکاونټ کولاو کړی هغه اکاونټ راته کولاو کړه صحیح ده نو دلته راځم خپل اکاونټ نمبر ماته کاپي کړی او دا د وامې غوښتو ما د کمپنۍ راکړی صحیح ده ما بروکر کې چې ما اکاونټ کولاو کړی مې دا ډیمو اکاونټ ما کولاو کړی تاسو د پریکټیس لپاره چې تاسو دغه کوم زه خپل پاسورډ ورکوم صحیح شو ما پاسورډ هم ورکړې دغه شی ډېر مهمه دی دلته چې سرور ډېر مهمه دی سرور ځکه چې خلک پاسورډ هر څه صحیح ورکړي بیا سرور نشي سرور غلط ورکړي سرور هم تاسو ته اکاونټ کې درکړي بیا هغه سرور به ورکوي دلته ما د کوم سرور راکړی ایکسنیس -MT5 ټریل صحیح ده دا راکړی صحیح شو دا راکړی دلته زه ایکسنیس MT5 ټریل پکې پیدا کوم ایکسنیس MT5 ټریل دا دی ما پیدا کې صحیح شو پاسورډ مې ورکړې خپل آی ډي نمبر مې ورکړې دا دی لوګین مې کې لوګین شو هغه دی لوګین شو څه شو صحیح شو دا د لوګین مې کې په دې کې اوس موږ کولی شو چې په خپل مثال کې دا ډیمو دا خو زما ډیمو کولاو کې که ډیمو یې کړي هلې ته هم دا طریقه باندې کولاولی شي ځکه چې هغوی هماغه یو نمبر درکړي پاسورډ دی دغه درکې سرور درکې سرور به انتخاب کړي او نیکسټ به کې اوپن بشي انشاءالله صحیح ده بیا هم که کوم ایشو کوم مشکل منځته راځي موږ ته په ویډیو کې کمنټ ولیکئ انشاءالله حل به کوم همدا شانتې زموږ د ویډیو د خوښې او ناخوښې په صورت کې یا زموږ د ویډیو په باره کې یا نورې کوم پوښتنې لرئ د فورکس مارکیټ یا د نور سټاک مارکیټ هر رقم انټرنیشنل مارکیټ چې کوم دغسې چارټ باندې مربوط دي کوم پوښتنې لري چارټ کې ولیکئ انشاءالله موږ به د پوښتنې جواب د ورکولو د حلولو پوره کوشش کوو انشاءالله او زموږ ویډیو دپاره لاین د کمنټ حتما لیکئ ځکه چې موږ ته موټیویشن پیدا شي او موږ هم کوشش نور هم وکړو چې ښه ویډیوګانې ښه منظم ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړو او همداسې زموږ ویډیوګانې لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او نورو ته هم شیر کړئ ځکه چې داسې په پښتو کې داسې ویډیوګانې نشته دی ډېرې کمې دي حالا په نش حساب دي په انګلیش او په اردو کې خو ډېرې زیاتې دي په هندي کې هم زیاتې دي په نورو ژبو کې ښه ډېرې دي خو مګر پښتو کې نشته تاسو موږ سره دا کومک وکړئ چې زموږ ویډیو لایک سبسکرایب او شیر او کمنټ کوي او نور دوستان سره هم شریکه کوي سید ورونو در بلې ویډیو پورې ما پاک الله سلام السلام علیکم ورحمت الله